د جلالاباد ښاروالۍ تر چتر لاندې د نړیوال بانک په مالیې او یونفس ادارې په تخنیکي همکارۍ اتمه ناحيه کې د 2 سړکونو د کانکريټ کولو چاري پیل شوې. د جلالاباد ښاروالۍ د سکتوري چارو رئیس انجنیر وحید الله مخلص وایي په دغه پروژو 15.1 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د 3 میاشتو په موده کې به چاري بشپړې شي. د بانک جهاني په مالی مرسته او د یونفس په همکارۍ سره د پروژې افتتاح تر سره شو چې تقریبا ټول 1300 متره ده. بودجه تقریبا 15.1 میلیونه افغانۍ ده چې 2000 تنه ته پکې د کار زمینه مساعده شوې ده. کاري وخت 3 میاشتې ده، ان شاء الله په 3 میاشتو کې به ګډ اخیستنې ته وسپارل شي. په ورته وخت کې د اتمې ناحیې اوسیدونکي ملک غلام سرور وایي د دې سیمې اوسیدونکي له سختو مشکلاتو سره مخ وو چې دغه سړکونو په جوړولو سره به تر ډیره د ولسونو ستونزې حل شي. او ډېر سل په سلو کې ستونزې اوس هغه ستونزې یو څه اندازه راکمې شولې ځکه چې کوڅې د خلکو ته یو خو د سړک پوخ شي، د خلکو تګ راتګ ستونزې مشکلات به کم شي، ستونزې او مشکلات به کم شي ځکه چې رکشه مترازي موټر مترازي او که پیاده ځي هم په چقړو نه به خلاص شي. د اتمې ناحیې یو بل اوسیدونکی عید محمد په پیل شوو رغنیزو پروژو د خوښۍ ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې په دغه ناحیه کې ورته نورې پروژې هم ترسره کړي. خو موږ دا خبره هم کوو چې زموږ کوڅې ډېرې دي، موږ ته دا کار بسنه نه کوي. موږ ته مختصر دا یو مین روډ پوخ شو، نورې کوڅې څور زموږ د خاټو ډکې دي. که موږ ته دا نورو پروګرام مخکې بوځي نو موږ به ډېره شکریا ادا کړو. د دې ډېره مننه. د جلالاباد ښاروالۍ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغه پروژو کې 2000 کسانو ته کاري زمینه هم برابره شوې ده.